په پنجاب کې چې کومې جنې سره زیاته کړه نو داغه اخرنۍ ویډیو ده د دې زیاتې نه مخکې چې د اخرنۍ ویډیو کړو داغه نه پس چې د جنې سره زیاته شو ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده کنه چې په پنجاب کې چې کوم واقع راغلی ده جنې سره چې زیاته کړه چوکیدار چې ده نو جنې سره غلط کار کړی داغه نه پس چې ده نو هغه جنې چې د هسپتال ته وړل خو جنې چې ده نو مکمل تور باندې ختم شوې ده او جنې چې کله ختمېدل داغه نه مخکې دی ویډیو کړو یو ورځ دوه مخکې دا ویډیو کړو او دا ویډیو چې ده نو تاسو په سوشل میډیا ضرور شیر کړئ ځکه چې جنې سره زیاته شوی ده ځکه چې جنې سره ظلم کېږي ریب کېږي ملګرو په کولیام دی په یو ورسم کې دا جنې و ملګرو په یو ورسم کې داخله کړو او دا جنې چې د 15 سال جنې ده او دینه پس چې نو دی هلک سره غلط کار وکړ دی چوکیدار او داغه نه پس چې نو هغه جنې چې ده نو هغه د دنیا نه لړ افسوس خبره ده چې زمونږ په ملک کې نو انصاف نه ملاويږي غریبانو ته نه ملاويږي ځکه چې دی مور ویل کنه وای زه په بل کور کې چې نو زه روټي پخوم او بل کور کې چې نو زه کار کوم او دی خپل لور لم 2 لک روپۍ ورکړي چې دا سبق وای پلار چې نو یو غریب سړی دی دغه نه پس چې نو هغه لور چې نو مکمل تور باندې د دنیا نه رخصت کړه او دا ویډیو مو وکړه ما چې تاسو شریک کم چې تاسو وینئ کنه چې دا جنې اخرنۍ ویډیو ده بالکل دغه نه پس چې نو د پنجاب حکومت اوس هم اکشن نه دی اغسته وکړه چې د سړی له پانسی ورکړل شي د ګارد له پانسی ورکړل شي او مکمل تور باندې قصه وای دي روانه چې د شاته نور خلک هم دي د شاته غټي غټي هستي دي نو دغه د وجه نه څوک سن شي ویل پنجاب حکومت هم کاروای نشي کولای نو دی چې ټول میلاوي ملګرو نو د په وجه باندې څوک سن شي ویل افسوس خبره ده چې په دې باره کې کته سو وای نو تاسو هم وړي مکمل تور باندې حالات خراب دي جنې ته اوسه پوری انصاف نه ملاويږي چې څومره ظلمونه شو دي چې څومره زیاتی شو دي نو هغه واپس چې نو هغه خلکو ته چې دین سزا نه دا اورول شو هغه ډیر غټ غټ خلک مولګرو نو ویډیو ضرور شیر کړئ نور ملګرو سره